بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 5 د اپریل کال 2024 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې درې موضوعات دي. اول د افغانستان او د پاکستان کړکېچ، دویم نړیوال کړکېچونه او مشکلات د سیمې او منځني ختیځ د امریکا سره، همدارنګې په دریمه مرحله کې د افغانستان نه د ډیورند کرښې اغاړه په خیبر پښتونخوا کې جهادي څپو باندې هم یو ځغلنده خبري راپور تاسو حضور ته وړاندې کوم. مخکې دې نه چې موضوعاتو نړیوال ته لاړ شو، د ټول نه مخکې اړینه دا ده چې خپل د ملت سره خواشیني او خپل درد او غم اظهار وکړو. هغه دا دی چې تېرو 2-3 ورځو کې ورښت د باران زیات شوی دی. سیلابونه په اکثر ولایتونو د افغانستان کې ډېر په قوت سره راغلي دي. دې ترڅنګ زلزله هم شوې ده چې د زلزلې تاثیرات په ننګرهار، کونړ او په دې سیمه کې زیات شوي دي. حتی کابل کې هم د دې زلزلې تاثیرات لیدل شوي دي او په دې دغې کې په سیلابونو کې په زرګونو خلک متاثره شوي دي، خپل کورونه او دغې د لاسه ورکړي دي. په عین حال کې مواشي خپل ژوي د لاسه ورکړي دي او پکې ډېر تعداد کسان هم زخمی او هم مړه دي، بالخصوص په سالنګونو کې او په جلال آباد کې دغه مشکلاتو دغه زیاتو. نو حکومت د سالنګونو او د جلال آباد په لویه لار باندې تګ راتګ په هکله احتیاطي تدابیرو په اساس باندې احکامات جاری کړي دي چې خلک د سفر نه کوي، کوشش دی وکړي چې ډډه وکړي لپاره دی چې د غر د ښویېدلو او د سړکونو د تللو دغه امکانات زیات دي. ممکن چې خلک په دې کې تلف نشي، نو د جلوګیرۍ لپاره د احکامات جاری شوي دي. په دې بابت کې زمونږ غمرازي او درد د خپل ملت سره دی. هغه څوک چې پکې شهیدان شوي دي، الله د جنت فردوس ورکړي او د هغې شاته پاتې کورنیو ته د الله صبر جمیل ورکړي او د دې ملت باندې د الله خپل رحم و کرم وکړي. همدارنګې په پاکستان کې په یو نظامی کم باندې د بې پیلوټه ډرون طیارو په ذریعه باندې برید شوی دی چې دا برید په ویل کېږي چې خپله د ننه د دې هغه پوځي عمل چې د دې په مقابل کې روان دی، هغوی دا کار کړی دی. همدارنګې په دغه بې پیلوټه جهازونو په ایالت د بلوچستان د قلات په ښار کې هم د بریدونه ترسره کړي دي چې دا بریدونه د بلوچو ازادي غوښتونکو د مسؤلیت خپل په غاړه باندې اخیستی دی. د افغانستان خبري رسنۍ وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د پوځ سره په شدیدو جنګونو کې په حدود 600 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او ټانکونه هم غنیمت نیول شوي دي او د ډیورند کرښې را دې غاړه راوړل شوي دي افغانستان ته. همدارنګې د هندوستان وزیر دفاع راجنات سنګ ویلي دي چې د سندور عملیات لا ختم نه دي. که پاکستان خپل تګلارې ته د افغانستان په هکله کې تغییر ورنکړي، نو د هندوستان د شدید اقداماتو او د حملې سره کېدی شي چې مخ شي. پاکستان همدارنګې د انګلستان په 40 ملکنیز کنفرانس کې چې په لندن کې وشو د ګډون نه ډډه کړې ده چې دغه ناسه د هرمز د تنګې په هکله باندې وه او د خلاصون لپاره خبرې کېدلې. نو امریکا به پاکستان به په دې ډډه کړې چې که دلته دی سره کېناسته، بیا هلته ایران چې کوم پټرول اوس پاکستان ته ورکوي هغه یو غنیمت غوندې پاکستان ګڼي، ځکه خیرات دی، مفت دی او دا خیرات خور دی. نو د ده لپاره خپل د بادار په کور ته یعنې پلار کور کې ګډون ونه کړي چې خیرات چې ورته ورکول کېږي چې د هغه خیرات نه پاتې نشي. همدارنګې پاکستان بالاخره قبوله کړله چې د دې کم مذبوحانه او دغه کم په حساب نامناسبه کم تلاش چې روانه لپاره د ځان د مطرح کولو په نړیوال سیاست کې چې موږ د امریکا او د ایران ترمنځ سوله راوړو، اوس یې پخپله منلې ده چې دا تګلاره ناکامه شوې ده او ایران مذاکرات ته حاضر شوی نه دی، سره د دې چې ویټکاف سوزلي دوی ته ډاډګیرنه ورکړې وه که ایران حاضر شي موږ حاضر یو چې خبرو ته راشو، خو ایران ورته ویل چې موږ په هېڅ صورت حاضر نه یو. او دا خبر په دې ډېر مهم دی چې تاسو معلومه ده چې کله پاکستان دا ادعاګانې کولې، ما هره شپه تاسو خپل په خبرونو کې ویلي چې پاکستان په هیڅ صورت سره په دې شي کې نه کامیابیږي، ځکه پاکستان دروغ وایي، ایران دې شي ته نه راځي او ایران د پاکستان په خبره اعتماد نه کوي. او ایران ورته واضح ویلي مو
چې ته په خپله غلام یې، نو ته ستا خبره څه ارزښت لري، ستا ضمانت څه ارزښت لري. او همدا علت دی چې دا کنفرانس او دا ناسته د دوی ناکامه شوه او دوی ونه شو کولی چې د دې دواړو غاړو ترمنځ د مصالحې او په مفاهمې باندې کار وشي کړلی. همدارنګې په پېښور خیبر پښتونخوا کې د سهیل افریدي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پنجاب ته تللی و چې هلته ورسره بد سلوک شوی دی او د بد سلوک تر دې حده چې د ویښتو نه نیول شوی دی، په ځمکه راکاږل شوی دی. دا عمل د پښتنو د ویښولو لپاره ډېر تاثیر لري، ځکه په دې مرحله کې چې پښتانه راوچت شوي دي، اولته د یو پښتون مشر سره چې په عمر کې خو کم دی خو په مقام کې دی، اوس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی او د ده باید دلته په احترام سره دغه وشي، دی په ځمکه راکاږل کېږي، ویښتو نه دغه کېږي. نو دا د پښتنو لپاره ډېر ښه دی چې په دې پښتنو ضمیر را بیداره کېږي او د پنجاب په مقابل کې نور، او پنجاب ځان ته په خپله کندې کني. اوس چې د پنجاب هر لوړپوړی کارکوونکی پېښور ته لاړ شي، د هغه به د ویښتو نه کش کول کېږي، ځکه پښتانه خپل بدل چاته نه پرېږدي. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې ایران په تېرو 40 ساعتونو کې 8 د امریکا جنګي الوتکې ایښتي دي چې دې کې ډېر پرمختللي جهازونه هم موجود وو چې دوی ته رانسکور کړي دي، چې په دې 8 کې ویل کېږي یو دانه F-16، یو دانه F-15، یو دانه د KC 115، هغه چې کوم یو تیارې چې تیل په فضا کې ورکوي، 2 هپاچي هلیکوپټرونه او 2 دانې په نامه د E-10 تیارې، دا مجموعاً 8 دانې دوی پرون وهلي دي. دا هلیکوپټرې خو یې ورته په داسې وخت کې وهلي دي چې دوی د دې نورو تیارو د پیلوټانو د لټولو لپاره راغلي وو، په دغه وخت کې ورته د هلیکوپټرې دوی په ښکته نه په میزایل وهلي دي او دغه کړي دي. د نامعلومه او پیلوټ په هکله باندې ایران انعام ایښی دی چې که هر چا د دغه پیلوټ په هکله معلومات ورکړل نو دوی به هغه تقدیر کړي او دغه پیلوټ به ونیسي. ویل کېږي دغه پیلوټ چې په تیښته کې دی او تر اوسه ایران نه دی نیولی، دا اسرائیلی دی او اوس امریکایان کوشش کوي چې دا که خپله نجات ورته نشي ورکولی نو دا باید مړ شي، ووژل شي، تر څو د ایران لاسته ونه لویږي او ایران ترېنه معلومات ترلاسه نه کړي. نو اوس یې خپله امریکایان په فکر د دې کې دي که نجات ورته نشي ورکولی چې ووژل شي، او ویل کېږي دغه سیمو کې چې دی اوس ورک دی، په دې سیمه باندې بمبارد کړی دی. پس د حشد الشعبي یعنې د هغه ډلې نه چې په عراق کې د ایران مدافع ډله ده چې ایران ته خپل کسان لیږلي دي، په حدود 20,000 کسان چې د ایران د دفاع لپاره د چیچن مبارزین او جنګیالي هم په حدود 20,000 تنه د ایران خاورې ته را داخل شوي دي او په وخت د ضرورت د امریکا د اشغال په مقابل کې د قوات دی به هلته جنګیږي. او همدارنګې کوریای شمالي هم ویلي دي چې د 10 نه تر 50,000 پورې خپلې قواې آماده دي چې کله ایران باندې دغه دی به دا قوا ایران کې کوزوي. همدارنګې اسوسییټډ پریس وایي چې د تیر دغه یو میاشت جنګ کې د امریکا 365 تنه سربازان وژل شوي دي او چې دې کې بحري او نور قوا موجوده ده. همدارنګې اتریش دا اعلان کړی دی لکه څنګه چې جرمني، فرانسې، دنمارک، اسپانیې او انګلستان اعلان کړی چې د دې اډې به د ایران مقابل نه استعمالیږي او د دې فضا به امریکا نشي استعمالوي. اوس اتریش هم چنان دا اعلان کړی چې د اتریش اډې به او د اتریش فضا نه به امریکا ګټه نشي اخیستلی، دی پې بند کړی دي چې دا نور هم امریکا ته قهر او غضب ورته زیاتوي او مشکلات اضافه کوي. همدارنګې انګلستان د دافع هوا راکټونه په کویت کې مستقر کوي چې دا میزایلونه ویل کېږي د ایران د ډرون تیارو د مخنیوي لپاره دا کېږي، مګر اصل کې مطلب دا دی چې اوس انګلستان ځان ته یو لاره د عوایدو پیدا کوي. کویت ته وایي زما میزایل واخله، دا د دافع هوا لپاره دی، دا ډېر ښه میزایل دي، ستا نه دفاع کوي. په دې رقم سره هر میزایل چې مصرفیږي $1 ملیون $2 ملیون
نو هغې به د ایران په پهبادونو باندې 2 میلیون ډالر لګوي، پیسې به د انګلستان جیب ته راځي. بهترین جنگ په وخت کې بهترین بزنس او خپل جیب ډکول، دا دی د غربیانو هغه لوی چل. همدارنګې اسرائیل خبره کړې ده چې په تیر یو میاشت کې په لبنان کې یې 3500 اهداف یا خپل نښې ویشتي دي، چې د دې په نتیجه کې هغې وی چې 1000 تنه جنګیالي موږ وژلي دي. خو د لبنان وزیر د صحت وی چې نه، 1345 تنه عام وګړي اسرائیلیانو وژلي دي او شهیدان کړي دي، چې په دې کې 1109 تنه سړي دي، نور زنانه او ماشومان دي. همدارنګې امریکا د اسرائیل نه بعد امریکا او اسرائیل ویلي دي چې بس پس له دې نه به د ایران زیربناوې او د تاسیسات به وهي او له منځه به وړي. چې دا په خپله د دې باندې دغه کې پیشوینده کوي چې امریکا په دې جنگ کې ناکام شوی دی. کله چې تاسو جنگ بایلی، نور تاسو ته بله لار نه پیدا کیږي، نو تاسو ورانۍ بیا شروع کوئ، پلونه وهو، کورونه وهو، مساجد وهو، په حساب د اوبو ذخیرې، د برق ذخیرې، هر هغه شی چې قانون کې ممنوع دی، یعنی نړیوال قانون کې ممنوع دی، جرم دی. دا کار اوس امریکا او اسرائیل وی چې پس له دې دا شروع کوي. دا په خپله اثبات د ده دی چې امریکا او اسرائیل په د جنگ کې کاملا ناکام شوي دي. راځم جهادي راپورونو ته. د 3 اپریل مجموعاً عملیات په خیبر پختونخوا کې 9 عملیات شوي دي، چې په بنو کې 2، په پیښور کې 2، په باجوړ کې 2، په مومند کې 1، مردان کې 1 او په دیر پایین کې 1. ولایت بنو ولسوالي بکاخیل د سړاوکې کې واقع پوسټ پولیس دغه پوزي پوسټ باندې د جی ال په برید کې 1 اهلکار یا 1 عسكر هلاک شوی دی. ولایت بنو ولسوالي بکاخیل جانیخیلو سیمه کې د مامکی چک پوسټ باندې د جی ال په برید کې 2 اهلکار زخمی او د اوبو ټانکر له منځه وړل شوی دی. ولایت پیښور ولسوالي اف آر پیښور پاخي پوسټ باندې سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده او 1 اهلکار زخمی شوی دی. ولایت پیښور ولسوالي بډه بیره د ماشوخیلو اف سی چوک باندې برید کې ځاني او مالی تلفات ور اړول شوي دي. ولایت باجوړ ولسوالي ناوګۍ ناوپاس واقع چک پوسټ باندې سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت باجوړ ولسوالي ناوګۍ د هاشم سر واقع چک پوسټ باندې سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت مومن ولسوالي خویزو بایزو د کډا خېلو پولیس پوسټ باندې تعرضي برید کې مالی او ځاني تلفات ور اوښتي دي. ولایت مردان ولسوالي سیټي د 3 ورځو کې د پولیس سټیشن ملتون چوک باندې د برام خان په ساحه کې بلاسي بمونو برید کې ځاني او مالی تاوان ور اوښتی دی. ولایت دیر پایین ولسوالي جندول د خرکۍ په نظامی پوسټ باندې برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده او له منځه وړل شوې ده. نو دا خو د نن خبرونه چې دغه مهم ټکی دا چې پاکستان خپل ناکامي په د جنگ کې ومنله او ویل چې دوی په دې جنگ کې په حساب د افغانستان مقابل کې دی دغه شوی دی. په چین کې دا خبره دا کړې ده چې دوی باید په یو مسالې ته ورسیږي او د همدارنګې د په امریکای سره د دوی چې کوم یو د سولې مسله او په هغه کې دغه کې دوی ناکام شوي دي او امریکا او اسرائیل دا کړی دی چې دوی به د ایران بنیادی زیربنایی او ملکی ځایونه به پس له دې ولي، ځکه چې خپل ناکامي ښکاره ګوري او ایران په دې جنگ کې لاسبری پیدا کړی دی او په دې اساس باندې د خپل د کامیابي ګوري او امریکا او اسرائیل خپل ناکامي ګوري. نو د دې لپاره د غیظ او غضب لږ زیات شوی دی. دا زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر نورو خبرونو چې دوباره زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. ستاسو نه هیله ده تاسو زما برنامې وګورئ، خوښې کوئ او دوستانو سره شریکې کوئ او د ده کې زما د لینک دغه چې دی د یوټیوب لینک هم دلته موجود دی، هغه هم وګورئ، هغه هم دوستانو سره شریک کوئ. په خپله دې برنامې لینک هم یې شیر کوئ، هم یې په حساب
لایک کړئ او هم دوستان ته ولېږئ. په همدې تاسو الله ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.